والوطن جوړو لنړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 1402 هجری کال د هود د میاشتې 20 چې د روزي مبارک د میاشتې 9 تاریخ سره برابر ده. د خدمت او کومک خیریه بنسټ لخوا د غزنی ولایت مرکز کې د لیسې تعلیماتي خاص بیوزله شاګردانو ته چې په دې لیسه کې اکثریته ړانده او کاڼه شاګردان زده کړې کوي د خوراکي موادو مرسته او کومک وشو. نو له ټولو هغو کسانو څخه چې له دې بنسټ سره یې کومک کړی ده او له دې بنسټ سره یې همکاري کړې ده، الله تعالی دې دوی ته اجرونه ورکړي، الله تعالی دې پوره ثوابونه ورسوي. د دې کومکونه انشاءالله الرحمن په پوره امانتداري باندې دغسې بېوزلو کسانو ته زموږ له طرفه رسول کېږي او تاسو ته کامل اطمینان درکوو انشاءالله الرحمن. وحدت او کمال والوطن